د خبرونو سرټکی د عامه روغتیا له وزیر سره د پاکستانی پلاوي لیدنه، له اسلامي امارت سره پر همکاري د ازبکستان د چارواکو ټینګار او د روسیې په هوایي برید کې 50 اوکراینیانو وژل کېدل. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 1403 کال د وژي 14مه نیټه ده. زه زیم دا هم بشپړ خبرونه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې یو پاکستانی پلاوی د عامې روغتیا له وزیر مولوي نور جلال جلالي سره لیدنه کړې. د یاد وزارت په وینا دې لیدنه کې د ثالثي او تخصصي روغتونونو متخصصینو په شتون کې د تخصصي برنامو په برخه کې د تجربو په شریکولو، د روغتیایي پرسونل په ظرفیت لوړونې، د تخصصي برنامو د لا ډیر معیاري کولو او پر لنډ مهاله زده کړیز برنامو بحث او خبرې شوې دي. یاد وزارت زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د دواړو لوریو د تخصصي برنامو د معیاري کولو په موخه خپل وړاندیزونه هم شریک کړي دي. د سټنډرډ ملي ادارې چارواکو د امارتي ادارو د تیر یوه کال لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي چې تیر کال 3,280,415 ټنه نفتي مواد او بلند غاز او مشتقات د بندرونو له لارې هیواد ته داخل شوي چې له دې جملې 128,811 ټنه یې بې کیفیته تثبیت شوي دي. بل خبر د یو شمېر رسنیو د راپور پر اساس د ازبکستان د استخباراتو رئیس عبدالسلام عزیزوف تاشکند کې د شانګهای د همکاریو سازمان په عمومي غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت له نړیوال ترهګرۍ سره مبارزه کوي. نوموړي زیاته کړې چې له اسلامي امارت سره همکاري اړینه ده او دوی باید یوازې پاتې نشي. او وروستی خبر دا چې د راپورونو له مخې د اوکراین په مرکزي ښار پولتاوا کې پر یوه پوځي انسټیټیوټ د روسیې د هوایي برید له امله 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 280 تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي دغه هوایي برید کې 2 بالستیکي توغندۍ کارول شوي دي. او له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.